دوه ځله ما لکه سیند ته وویشتو دی غاړې ته کوم شو؟ غاړې ته نه منځ ته مې وویشتو خو لکه دی لکه په سلګو سلګو یې ځان راوویست دی غاړې ته جو په درېیم ځل چې دی ما دغه کوو جو بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو امید لرو چې ښه به یې. خو زما سره یو داسې انسان میلاو شو چې د هغه قصه تاسو واورئ حیران به هم شئ او په خندا به هم شئ خو په ژړا به هم شئ. نو دا ملګری سیند ته ارتاو شوی او د هغه 1 کیلومتر چپو وهلو نه بعد دی دوباره راغلی د ده نه دا معلومو چې دی ارتاو شوی که چې ارتاو کړی او په دې سیند په دې چپو کې ده ته څه مرحلې مخې ته راغلي. د ټولو مخکې درته سلام پیش کوم. وعلیکم سلام. ستاسو نوم؟ زموږ نوم هدایت الله دی جي. هدایت الله صاحب ښی؟ خیر دی شکر دی. مونږ بس دغه ته مې ولیدې ما چې دغه معلومات یې ترلاسه کړو چې دا واقعه څه وه او ته سیند ته ولې ارتاو شوی او څنګه بیا راووتې یا چا غورځولی او په تا څه تېر شو؟ دا داسې کار و چې یو خر و زمونږ یو خر و پلار راله اخیستی و دې بڼ دپاره لرګو مرګو دپاره لرګي مرګي مې پرې راوړو جو دې خر د بل خر سره لږه پنګه واخیسته جو دا خر ورغه د دنګ ځای نه خپۍ لکه دغه شوه زخمي شوه ګوډ شو د کار نه ووتو خپۍ ماته شوه؟ خپۍ ماته شوه بلکل ماته شوه. یو زما پلار چې کوم دی نو زما نه په خر باندې ډېر زیات خفه کېدو. خفه و؟ خفه و ډېر زیات. جو ما دا غوښته چې دا یا ووژنمه او یا ټیکېده خو نه ټیکېدو نه و. جو ما خپل پلار سره مشوره وکړه یا به دا خر وولو او یا به یې سیند ته وغورځوو. زما پلار وایي چې ګیا به وخوري خو دی به لکه زما سره یې وایي دی به نه وی دی به نه وی. د هغه جدایي نه شو برداشت کولی؟ هغه نه شو برداشت کولی. ما ورته ډېر وویل خو لکه نه شو. په دې خر ستا پلار هم لرګي راوړي که صرف تا؟ نه صرف ما پرې راوړي لکه زما پلار مې نه و راوړي زما دپاره یې اخیستی و. زما نه په خر ډېر زیات خفه کېدو. پلار هم په خپله هم 4 میاشتې لګولي دي. جو دعوت یې ورکړو د چیلې چې تاسو لاړ شئ. جو هغه نه تلو خو پسې چل ول لکه رضا شو. الله خپل په لاره کې قبول کړو لاړو لکه دا خر ما بوتلو سیند غاړې ته باندې لکه مونږ ډېرې پیسې ولګولې ډېر ډاکټران قصې میسې پکې وکړې خو دا خر لکه د ښه کېدو نه و. دا زما پلار چې بیا ووتو د الله په لاره کې ووتو بس په دغه ټایم کې بیا ما دا خر بوتلو سیند ته داسې پلنې ګټې ته مې وخېژو نو ده لکه 2 ځله ما لکه سیند ته وویشتو دی غاړې ته کوم شو؟ غاړې ته نه منځ ته مې وویشتو خو لکه دی لکه په سلګو سلګو یې ځان راوویست دی غاړې ته. جو په درېیم ځل چې دی ما دغه کوو جو ده چېرته لتې نه وي والي. په درېیم ځل چې په ده ما ټرای وکړه جو ده لکه ماله لته راکړه زه یې د سیند یې منځ ته وویشتمه نو لکه خر بچ شو او زه لاړم پکې نو لکه داسې کهاني زما سره سیند منځ کې ولګېدې؟ او سیند منځ کې ولګېدم. بیا داسې دغلته څوک نه و چې ته یې دغلته څوک هم نه دا خر ما لکه پټ بولو او خر بچ شو او زه پکې لاړم په دې سیند کې. نو بیا دغه سیند ته چې ته وغورځېدې دغه ټایم کې په تا څه تېر شوي؟ دغه سیند ته چې زه وغورځېدم ما له لمبو هم داسې نه راتله او اوبه هم لږه تیزه اوبه وه بارانونه هم شي وو نو لکه په دغه ساعت کې لکه ځان مې لکه ما خپل وس کوو لکه زه خو پکې روان وم زه لکه 2-3 کیلومتره لکه لاړم لکه داسې سخته ده باندې و دغه ټایم سخته خو زه خو په ځان نه وم پوه شوی ما خو بس وی زه خو ختم یم خو بس د الله خپله مهرباني وه. بیا کته یې وړی وم جو کسانو مسانو بیا رانیولی وم او زه خو په ځان نه وم پوه شوی په دغه ټایم کې زه په ځان نه وم زه یې په هوش کې رالم نو لکه زه بیا په هسپتال کې وم. لکه بیا په تا باندې ډېره غټ دغه نو دغه خلک چې کوم سیند ته دانګي دوی ته څه خودکشي خو ځینې کسان لکه غربت دی لکه خامخا لکه خودکشي ضرورت راځي نو انسان دی که نه نو سیند ته مه دانګئ زما خلکو ته دا دغه دی لکه سیند ته مه دانګئ ځان په تماچه وولئ ترېشل د ځان غورځوئ د بلۍ نه ځان ودانګوئ نور څه حادثه سیند ته مه دانګئ لکه زما خلکو ته دا سیند دا دغه چې دی دا خلکو ته لکه په دې باندې خلک لکه ډېر دغه دا په موږ راغلي دي که نه او د خر د لتې پاتې شو خر خو خدای دغه خر خو بیا لاړ